خوږو مسلمانانو ورونو، یوه لویه ګناه ده، عظیمه ګناه، خو افسوس دا دی چې ډېر مسلمانان او نیکان مسلمانان په هغې کې مبتلا دي، او دا ګناه او دا ناکاره عمل او دا خطا به ورته ویو، په دې کې شوه روز مبتلا دي، هم نارینه او هم زنانه او نیکان خلک. هغه لویه ګناه ده او لویه خطا ده، او دا چیرته ده؟ دا په مونځ کې ده، او سخت وعیدات د هغې په باره کې راغلي. دې وجې نه غواړم چې د ټولو ورونو توجه دې خبرې ته راواړوم. داسې نه چې 50 کاله 70 کاله عبادت مو وکړو او په قیامت کې هیڅ هم نه وي، بلکې الټه د هغې حساب مو سره وشي. هغه دا ده چې په دې مونځ کې رکوع او سجده په دې کې ملا نسیده کول، ډېر مسلمانان په دې کې مبتلا دي. تاسو به وینئ چې ډېر نیکان، دا نیکان لفظ پکې ما ځکه ویل چې مونځ کوي، هغه نیک سړی وي چې فرض مونځ کوي، لیکن شیطان دغه مشکل ورته جوړ کړی دی چې ملا نسیده کوي، نه په رکوع کې او نه سجده کې. څومره ګناه ده، وړه ده. راشئ حدیث واورئ. یو صحیح حدیث کې راغلی د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي: لا ينظر الله يوم القيامة إلى العبد لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده. سبحان الله. ای زما امته، وی الله جل جلاله په ورځ د قیامت کې هغه انسان او هغه بنده ته نه ګوري، توجه یې د هغې نه اړولې وي، هغې ته نه ګوري. څوک دی؟ دا څه ګناه کړې ده؟ شراب یې څښلي دي؟ آیا زنا یې کړې ده؟ قتل یې کړی دی؟ نه، هغه کس لا یقیم صلبه فی رکوعه و سجوده، چې هغه ملا نسیده کوي د خپل رکوع نه او د سجدې نه. سبحان الله. په قیامت کې د محروم شوي دي، الله تا ته نه ګوري، خلاص الله ته په قیامت کې ونه کتلې، لاړې تباه شوې. دا په څه وجه باندې؟ دا مسلمان ورور فرض مونځ کوي، نفلونه هم کوي، پابندۍ سره تهجد هم کوي، دغه زمون خور فرض مونځ کوي، نفلونه هم کوي، دقه مشکل دی چې ملا نسیده کوي. عزتمندو دې توجه وکړي. دې وجه نه په بعض نور حدیثو کې داسې شته چې یو سړی به 80 کاله مونځ بیا کړی، عبادت بیا کړی، قیامت کې به هېڅ هم نه وي، د تباه او برباد دی د انسان. په بل حدیث کې راغلی دی، نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا ټول صحیح حدیث دي: لا تجزئ صلاة، وایي هغه مونځ هېڅکله نشي صحیح کېدلی، نه قبلیږي، لا یقیم الرجل فیها بین الرکوع والسجود، وایي چې سړی د هغې په رکوع او سجده کې ملا نسیده کوي، دا اصله صحیح کېږي نه. بلکې مشهور حدیث به تاسو اورېدلی چې دا هغه بدترین غل دی. بل حدیث دی، امام بخاري هغه نقل کړی دی رحمه الله. حذیفه رضی الله عنه لوی صحابي دی، هغه یو کس ولیده چې د هغه د ملا نسیده کوله، ورته ویله ځوانه، وایي د څونه وخت نه دا مونځ کې؟ هغه ورته ویل مونځ 40 سنه، وایي د 40 کالو نه زه دا مونځ کوم. هغه ورته څه ویله؟ وایي ما صلیت، تا مونځ نه دی کړی، فإنك لو مت على غير الفطرة الله التي فطر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وایي که تا مونځ نه دی کړی، 40 کاله ستا مونځ نه دی شوی، که چېرته ته مړ شوې په دې حالت کې، ته بغیر د نبي صلی الله علیه وسلم د ملت نه مرې. سبحان الله. صحابي داسې اسیرول نه کوي، دروغ ورته نه وایي. خپله بل روایت هم دی په طبراني کې، نبي صلی الله علیه وسلم یو کس ولیده چې هغه مونځ کوه او دا ملا یې نسیده کوله رکوع سجده کې. صحابه ورته وویل دې سړي ته وګورئ، دې سړي ته وایي تاسې وګورئ، وایي دا سړی لو مات على هذه، وایي که چېرته دا سړی په دې حال کې مړ شو، مات على غیر ملت محمد صلی الله علیه وسلم، وایي دا زما د ملت نه بغیر مړي. سبحان الله. تاسو سوچ کوئ عزتمندو، دا سخته خبره ده. الله ته په قیامت کې نه ګوري، مونځ یې نه قبلیږي، د نبي صلی الله علیه وسلم د ملت نه بغیر مړي. لکه تا چې دا مونځ نه یې کړی ځکه نه قبلیږي، نو ستاسو څه ګمان دی چې داسې یو سړی اوس همدقسې مونځونه کوي، قیامت کې به ورته الله دې ته د خوشحالۍ د ګلانو هارونه واچوي؟ نه، خپله به د انسان په عذاب باندې سر وي. په دې وجه باندې سوال کوو چې ملګري وکړي چې موږ مونځ کړی دی 20 کاله 30 کاله مې کړی دی، داسې مې کړی دی، څه وکړم؟ نو هغه ته دا پکار دی چې همیشه دپاره الله ته دا ګناه یادوه، جاړه ورته تر مرګه پورې چې الله دا کار رانه شوی دی، په ساوه کې خطا کې شوی دی. باقي مونځونه صحیح کوي. که خویندې وي، کورونه وي،
بس دا دې ته ډېره توجه وکړئ او بل دې کې ډېر معمولي وخت لګېږي د سیکنډونو حساب دی په دې کې رکوع چې وکړي دونه جګه کې 2-3 سیکنډه نور لګېږي بلکې زمونږ دې پکې 15,000 سیکنډه ولګېږي دا څونه ښه وخت به وي چې زمونږ په عبادت کې والله ته په رکوع او سجده کې تېر شي او دا به څه خوند کوي زما داسې سړی واقعا د دې لایق دی چې الله ورته ونه ګوري د الله سره ملاقات او ته راشې داسې کار وکړي د دنیا یو عام باچا لکه ته ورشې ما ته ورشو خپل موبایل به سایلنټ وي که بند یې نه کړو ځکه چې دې په مخ کې دغه رانه شي مخامخ به ورته ګورې په ادب احترام اما هر چې د الله سره مونځ دی الله په تا باندې څه کوي ما تا باندې څه کوي عبادت غواړي د باندې مونځ کې خشوع ده دې کې یو خوند دی لذت دی سجدې ته سړی کوزېږي نو دا ټول باید چې موږ مراعات کړو عزتمندو ښه صحیح مونځ وکړو او بلاګانې سیده کړو که سیده نه کړو نو دا ګناه مونږ ټولو ته شاملېږي او دا ډېره عامه ګناه ده او ډېر مسلمانان زه وینم زړه مې درد کوي څوک چې داسې وینم داسې مونځ کوي ځکه حدیث تاسو خپله واورېدل د دې نه به سخت وعید نور چېرته وي او دا څونه بدبختۍ خبره هم ده چې 50 کاله 80 کاله مونځ هم وکړي ځان هم ستړی کړي تهجد هم وکړي او قیامت کې هېڅ هم نه وي دا ډېره سخته خبره ده الله پاک دې ټول مسلمانانو باندې رحم وکړي او د ټولو اصلاح او خاص کر د عبادتونو وکړي عز وبالله تعالى التوفيق والله أعلم